السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې تاسې ټول به روغ او جوړ یاست. موږ هم الحمدلله ټول روغ او جوړ یو. یو څو ورځې مخکې زموږ کورنۍ کې واده و چې هلته لاړو. نو واده نه بعد موږ رواج لرو چې نوې جوړې ته ډوډۍ کوو. نو همدې دپاره شروعات مې مورجانې وکړه او مېلمستیا زر ونیولو، ځکه چې یو څه مېلمانه نورو ملکونو نه هم راغلي وو. نو مخکې له دې چې هغوی لاړ شي نو مورجانې مې ډوډۍ وکړله، تر څو د لرې نه راغلي مېلمانه هم را دعوت کړي. او دا چې مورجان مې هسې هم ډېره مصروفه وه او خواړه یې تیارول، نو ما فکر وکړ چې یو کیک به زه ورته تیار کړمه. نو مورجانې کره مې وړلو لپاره یو دانه د میوې کیک جوړ کړ چې واقعا یو ډېر خوندور کیک دی او ډېر په اسانه هم تیارېږي. او دوستانو، آیا تاسې خواته هم دا رواج شته چې واده نه بعد نوې جوړې ته مېلمستیا وکړئ؟ او که نه، کامنټ کې حتما را سره شریک کړئ. ستاسو کامنټونه زه همیشه لولم، او که څه مشوره یا هم سپارښتنې لرئ هغه هم کولی شئ را سره شریک کړئ. نو راځئ چې دا وړوکی ولاګ په ګډه سره وګورو. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړله چې مورجانې کره مې وړلو دپاره یو میوې کیک جوړ کړه. نو د دې کیک جوړولو دپاره مې اول 4 دانې هګۍ او 200 ګرامه لږ ویلې شوي کوچ په یو کاسه کې واچول او دواړه مې سره ګډ کړل. ورپسې بیا اوړه، بیکینګ پوډر او بوره هم پکې واچوله او دا مې هم ورسره مکس کړه. دې نه بعد مې چې اوړه پکې ور اضافه کړ نو د لوښي سره مکس کول نور سخته شو. بیا مې برقي مکسر سره ښه مکس کړه. ورپسې بیا نیمه پیاله شیدې هم پکې واچولې او دوباره مې مکس کړ چې دا ټول مواد سره ګډ شي او یو نرم اوړه جوړ شي. د کیک اوړه چې دغسې جوړ شو، دا مې بیا یو څنګ ته کېښودلو. ورپسې مې بیا یو شیشهیي لوښی غوړ کړ او یو کاغذ مې هم پرې کېښوده تر څو کیک بیا لوښي نه په اسانه جدا شي. بیا مې د کیک مواد پکې واچول او ښه صحیح مې هوار کړ. لکه څنګه مې چې اول کې وویلې چې د میوې کیک مې جوړ کړ، نو همدې دپاره یو قوطي دغه قوطي والا شفتالو مې واخیستل او په دغه اندازه چې ګورئ ټوټه کړ او بیا مې کیک په سر قطار کېښودل. بیا مې تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې 20 نه تر 25 دقیقو پورې پرېښودل چې پوخ شي. داش نه مې چې وویستلو نو اول مې یو ډکي سره چک کړ چې منځ یې صحیح پوخ شوی دی او که نه. بیا مې پرېښودلو چې لږ یخ شي. په آخر کې مې بیا د لا ښایست دپاره لږه میده بوره هم پرې وګوروله. تر څو چې کیک تیارېده نو موږ هم ځانونه تیار اماده کړل. بیا مو حرکت وکړ او هلته لاړو. چې ورسېدو نو اکثره کارونه مې مورجانې دوی تیار کړي وو. نو هغه آخري کارونه چې پاتې وو نو هغې کې مو بیا موږ ټولو لاس په لاس کړ او سره جوړ مو کړل. لکه چپلي کباب مو ورته سره کړل او باقي کارونه. ښه نو مورجانې مې غوښتلو چې د مختلفو کبابونو یو غوری یې هم پلیټر جوړ کړي. نو هغې دپاره مې 2 غټې غوریو کې لاندې اول سلاد کېښودل. د هغې په سر مې بیا یو خواته چپلي کباب کېښودل. تر څنګ مې ورته د چرګ ډونونه چې تیار کباب کړي وو هغه هم کېښودل. بل څنګ ته مې ورته غوښتلو چې سره کړي مایان کېږدو. نو خورکۍ مې مایان سره کول او ما بیا په غوریو کې کېښودل. مایان چې سره شول هغه مې هم بیا په دې لوښي کې کېښودل. د غوریو منځ کې مې بیا چپس واچول او یو څو ټوټې لیمو، مرچک او تازه دڼیا سره مې ډیکور کړ. نو دا کباب پلیټر تیار شو. بیا یې چرګان هم کباب کړي وو، نو هغه مې هم بیا یو جدا لوښي کې کېښودل. دوستانو، دلته به تاسو نه یو بله پوښتنه هم وکړم، آیا تاسې هم همداسې چې کله چېرته لاړ شئ نو حتما مرسته کوئ؟ زه خو چې چېرته ځمه نو آرام نه کښېنمه، حتما مرسته کومه، خصوصا مور، خور یا هم نږدې خپلوانو کره چې لاړه شمه. څوک چې یوازې وي بیا خو نو حتما ورسره مرسته کومه. او مور کور کې مې خو بیخي آرامه نه کښېنمه، باوجود د دې چې ورېنداره مې، خور مې شته او همیشه راته وایي هم چې مه کوه. ولې ماته خوند راکوي چې خپلو وروڼو ته، پلار مور ته یو څه نه څه حتما تیار کړمه. بیا نو آهسته آهسته هر څه تیار شول او مېلمانه هم راغلل. سلاد مو په لوښو کې وویستل. مکروني سلاد چې ورېندارې مې جوړ کړی و هغه مو هم په لوښو کې وویستل. نور یې نو بانجان بوراني هم تیار کړی و. 3 رقمه وریجې جوړ کړی و، لکه بریاني، قابلي او ساده سپین وریجې او مختلف ډول کبابونه. بیا مو نو دسترخوان هوار کړ، هر څه مو پرې کېښودل او ډوډۍ مو نوشیجان کړه. دوستانو، دا وه د مورجان د مېلمستیا یو وړوکی ولاګ. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره یې شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. په ځان ډېر خیال وساتئ. الله پامان.